په سلامونو او نیکو هیله هرکلی کوم. هیلهمن یم چې روغ جوړ به یاستئ. د هر څه دمخه زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې په اسانۍ ترلاسه کړئ. دوستانو نن درته ښایم چې د ویمکس ګولۍ د چا لپاره دی. ویمکس ګولۍ د هغه چا لپاره دی چې ځوانۍ کې د لاس نه کار اخیستی وي او یا د تناسلي آلې رګونه یې له کاره غورځېدلي وي او پړسېدلي وي او وینه نه پاس کوي. کله چې آلې تناسلي د استقامت یعنې ودرېدو حالت کې وي خو هغه هم پخوانی شخوالی مضبوطوالی نه لري او داسې وي لکه ربړ. داسې آله تناسلي خپل اوږدوالی او ډبلوالی 1 انچ له لاسه ورکوي او کوچنی ښکاري. بعضې وختونه چې تاسې د لاسه کار اخلئ بغیر د دې نه چې مکمل نیغ شي په مړاوي حالت کې انزال کوي. دې سره د هغه کس زړه هم وغورځېږي او فکر کوي چې د کوروالي یا واده لایق نه دی. د داسې کسانو لپاره ویمکس ګولۍ مکمل علاج دی تر څو آلې تناسلي پخواني حالت ته ورشي نو نیغوالی شخوالی مضبوطوالی او خپل 1 انچ کم شوی اوږدوالی او ډبلوالی لاسته راوړي. دوهم وکړی ګولۍ د هغه چا لپاره دی چې آلې تناسلي کوچنۍ هم وي او نرۍ هم وي او غواړي چې خپل حالت نه 1 انچ یا 2 انچه اوږدوالی پیدا او ډبلوالی پیدا کړي نو هغه کس لپاره وکړی ګولۍ جوړې شوې دي. دوستانو که زموږ چینل هم نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او لایک او شیر یې کړئ تر څو نور دوستان هم له دې غوره معلومات څخه برخمن شي.